څو ورځې وړاندې په سرخرود ولسوالۍ کې غمجنه پیښه رامنځته شوه چې د یوې کورنۍ شپږ تنه په ډېره بېرحمانه توګه په شهادت رسېدلي وو. وروسته قاتلینو د ساحې څخه فرار کړی و چې امنیتي ځواکونه د استخباراتو سره په همغږۍ لاس په کار شول تر څو د یادې پیښې قاتلین وپېژني، ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. او بالاخره وتوانېدو چې د 15 تنه د یادې پیښې عاملین چې په دې کې یو خوریی او یو خور شامله ده، دوی غوښتل چې یاد کور ته ورشي او د دوی پیسې او نور قیمتي توکي او کوم پاسپورتونه چې په کور کې د یادو کسانو موجود وو تر څو دوی خارج ته لاړ نشي، دا ټول ترې لاسته راوړي. بالاخره دوی پیژندل کېږي او دغه شپږ تنه په شهادت رسوي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې اوس مهال تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. زه میرویس یم، د اسفندیار رور یم او دغه کوم شهیدان چې موږ پلار مې او ورېندار مې او ورېرونه مې شهیدان کړي دي دغه کومو ظالمانو، د اسلامي امارت په خپل وخت او زمان باندې ونیول او د قانون منګول ته سپارلي دي او د اسلامي امارت نه مې دا خواست ده چې شریعت ورباندې جاري کړي. حاجي داود خبرې کوم، د اسفندیار د عمه زوی یم. د اسلامي امارت د مسؤلینو چارواکو نه ډیره زیاته مننه کوو. موږ په تصور کې نه و چې دومره سریع او تیز اقدام به وشي او دغه قاتلین او مجرمین د وحشي حیوانات به گرفتار شي، خو انشاءالله ډیر په لاندې وخت کې دا گرفتار کړل او ډیر ترې ناراضي یو او غوښتنه لرو د اسلامي نظام چارواکو نه چې په دغه قاتلینو باندې د اسلامي شریعت په رڼا کې، د اسلامي امارت د قوانینو په رڼا کې دوی ته جزا ورکړي. یو کور ته لاړو د غلا دپاره، دا د شیرزمان ماما کور او 15 نفره وو. ورواوښتو هلته چې لاړو، راځم ټک ټک د دروازه یې خلاصه کړه، راووتو موږ باندې مخونه لوڅ کړه، ویې پېژنو چې ویې پېژنو نور ویشتل شروع شو، سامان یې ګډ وډ شو، چا چې شی اخیستو لکه چورچي دپاره ورغلي وو، طلا دپاره پاسپورټونه چې خارج ته تله چې خارج ته لاړ نشي. او یو زوی خارج کې و یو دلته و. 15 نفر راغلو دغلته، دغه مارین صاحب شیرزمان کور ولو او دروازه ور ټک ټک لاټه دروازه چې دغه خلاصه کړه، نور یې څه ور واوښتلو، فوش ور واوښتلو، فوش هغه نور نفر هم ول موږ او بده چې و شیرزمان وویشته، ما چې هغه دی هغه یې ګور ویشته، نور د دې دې خوا روانې شول. ما سره ماشینه وه، همدغه وایي چې همدغه سره مرود یو سړی خارج کې پیسې لري، همدغه سره مرود